اوس دغه خو مونږه تاسو اوریدلی څنګه حدیث پاک کې راځي چې د جنت اته دروازې دي، د جنت اته دروازې دي، خو لیکن د درجاتو متعلق روایت دا مختلف دي چې دا درجات څومره دي. نو یو روایت کې راځي چې دا 100 درجات دي، د جنت 100 درجات دي. او بل روایت کومه تاسو اوریدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای یقال لصاحب القرآن، پرز قیامت با الله جل شانه صاحب قرآن تقول ولی چې قرآن مجید لولا، قرآن مجید لولا. څنګه چې بتا دنیا کې قرآن مجید په ترتیل سره په مزه مزه لستو، دلته لولا او د جنت په درجو باندې ورخه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله جل شانه ورته فرمای چې ستا اخیری درجه هغه د کوم ځای کې ته قرآن مجید ختم کی. نو کداغه حساب سره وګوري نو بیا خو د جنت 6666 درجه شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته درجه شي، او د بل روایت مطابق 100 درجه شي. نو مفسرین حضرات فرمای خاص کر شیخ زکریا رحمت الله علیه دا کوم چې فضائل اعمال لیکل دي، خدایات ساتي فضائل اعمال هغه د ځان نه دي لیکل، بلکې هغه فضائل اعمال کې هغه احادیث را جمع کړي، سیر جمع کړي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. نو هغه وی چې زری روایتو کې راغلي چې 100 درجه دي، یا کو دغه روایت ته وګورئ چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه دي، نو بیا خو دغه درجه جوړي. نو هغه وی د درجو دوه قسم دي، یو لوی درجه دي او یو وړې درجه دي. یو څه شي دي لوی درجه دي، یو وړې درجه دي. نو دا اصل لوی درجه دي، دا اصل وی. او دا نور روایتو کې چې کوم غني راغلي نو وړې وړې درجه بیا ډېرې دي. او یا مفسرین محدثین حضرات فرمایي چې نبی علیہ السلام سل ذکر کی مقصد نه چې دا اصل دی نور نشته، سلی او روایت کې ذکر کی مقصد دا نه چې بس سل دی نور نشته، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې ډیروالي طرف ته کثرت طرف ته اشاره وکړه چې د جنت سبلا درجه دي، لکه لوی مشته وړي مشته. الله تعالی دې موږ تاسو سره رسي.